الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. محترم مسلمانان ورونو، د الله جل جلاله فضل او احسان سره ان شاء الله العزیز د قرآن کریم داسې مختصر شان تفسیر چې عوامو ته فایدهمني هغه به ان شاء الله العزیز روزانه ریکارډ کیږي. الله جل جلاله دې ملګرو ته اجر ورکړي. دا پروګرام یې موږ لپاره ارینج کړی دی. نو څومره ملګري چې ان شاء الله د قرآن کریم درس اوري پکار دا ده چې قرآن کریم مخې ته کیږي، ځکه دې سره به ډېره فایده وشي. لفظي ان شاء الله موږ کوشش کوو چې لفظي د یو یو ټکي معنا هم کوو او ډېره فایده به ان شاء الله ملګرو ته حاصله شي. سورة الفاتحه محترمو دا د قرآن کریم اول سورت دی. نو بس مخکې مناسبت ته ضرورت نشته ځکه مخکې تی صورت نشته او نور سورتونو کې ان شاء الله بیا د مناسبتونه یې ځکه د الله کتاب د یو بل سره ټچ دی، مربوط دی، نو خامخا د خپل منځ کې به د سورتونو ربط وي. سورة الفاتحه اول سورت دی قرآن کریم کې او ډیر فضایل احادیثو کې راغلي. نمونه محترمو د دې سورت ډیر زیات دي او د کم سورت چې نمونه ډیر دا دغه سورت په عظمت شان دلالت کوي. دا واقعي ډیر اوچت سورت. احادیثو کې دي ته ام القرآن ویل شوی، د ټول قرآن کریم مرجع. قرآن ټول دې ته راګرځي. د قرآن مضامین مسائل اکثر په دې سورت کې شته. السبع المثاني ورته وي، قرآن عظیم ورته وي، سورة الشفاء او سورة الرقیه ورته ویل شي. رقیه من الدم ولا سورت. د صحیح مسلم کې 2276 نمبر حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي په دې صورت باندې یو کس دم کو چې هغه لړم خوړلې. نبی علیہ السلام ته تاسو کو چې تا ته پته چې دا د دم صورت. نو ګوره د دم صورت هم دی. هر انسان چې اخلاص سره دا صورت په خپل ځان باندې یا په مریض باندې دم کی ان شاء الله چې الله ور صحت ورکړي. دا د دې صورت کمال دی. یو بل محترم صحیح مسلم کی 395 نمبر حدیث کې شته. دی صورت ته سورۃ الصلاۃ نومي. سورۃ الصلاۃ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی قسمت الصلاۃ بیني وبین عبدی. حدیث قدسی دی. الله جل جلاله فرمایي قسمت الصلاۃ ما د مستقسم کړي دی بیني وبین عبدی، خپل منځ او د خپل بنده په منځ کې. ګوره سورة الفاتحه ته الله منځ ویل. د دې وجنه دا مسله ان شاء الله خپل ځای کې براشي. خو د سورة الفاتحه په منځ کې رکن دی. الله چې د دې سورت نه تعبیر په صلات سره کوي چې دا منځ دی، نو معلومیږي دا چې دا سورت منځ کې خامخا ویل ضروری دی. صحیح بخاری کې 756 نمبر حدیث دی. صحیح مسلم کی 394 نمبر حدیث. نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. دا انسان منز نکیږي چې څوک سورۃ الفاتحه ونوایي. ګوره من لفظ په دې ټولو د اصول کتابونو کې اصول شاشینه والا هغه توضیح تلویحه پورې ټولو لیکلي دي چې دا من لفظ عام دی. دا منفرد تم شامل دی، امام تم شامل دی، مقتدی تم شامل دی، که پټ مونځ کوونکي، که ښکاره جهري مونځ کوونکي، فرضي که نفلي دي، ټولو ته دا من لفظ شامل دی. نو د دې حدیث نه او د دې پاس حدیث نه معلومیږي چې دا فاتحه ویل لازم دي او دا د دې صورت نوم دی سورۃ الصلاۃ. دا صورت محترم مکی صورت دی او مکی صورتونه پہچان دار چې کوم د هجرت د نبی اسلام نه مخکې نازل
نبی اسلام چې کله 14 کاله مکه کې بس دی وخت کې چې کوم سورتونه نازل دي دي ته مکی وي او مدني بیا هغه سورتونه دي چې هغه د نبی اسلام د هجرت نه بعد نازل شي. نو دا د هجرت نه مخکې سورت ته زه ورته سوره مکیه لیکل دي چې سوره الفاتحه مکیه او فاتحه ورته ځکه وي محترم چې کتاب د قران کریم افتتاح په دې باندې کی ځکه ورته سوره الفاتحه وي. د دې اول کې دا بسم الله الرحمن الرحیم راغلی نو ظاهر دا چې دا د هر سورت سره الله نازل کړی دی سوا د سوره التوبه آیت دیو کنه د هر سورت سره دا یو اختلافي مسله ده. بهرحال هر سورت سره الله نازل کړی دی او د هر کار په شروع کې چې کوم نیک کارونه دی نبی صلی الله علیه وسلم بداغي په شروع کې د بسم الله تاکید کولو چې دا تاسو وایي. ګوره ذبح وخت کې بسم الله لازمي ده. د اودس په اول کې نبی رسول الله فرمایي چې لا وضوء لمن لم يسمي څوک چې بسم الله ونه وي اودس نه کیږي. دا یو مهمه مسله ده محترمو. ډیرو عوام ورونو ته دا پته نشته. زمون عوام ورونه اودس شروع کې بسم الله اول کې نه وي حالانکه دا صحیح حدیث دی د ابو داود چې لا وضوء لمن لم يسمي څوک چې بسم الله ونه وي دا اودس نه کیږي. نو دی وجه نه دا خامخا ویل پکار. د جماع په وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو بسم الله وایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. دا نبی اسلام دعا ذکر کړی ده. خو کله چې قران کریم مونږ شروع کوو محترمونو بسم الله نه مخکې اعوذ بالله ضروري ده. په دې نورو کارونو کې صرف بسم الله. خو د قران کریم تلاوت شروع کوو نو سورۃ النحل 98 نمبر آیت کې الله ذکر کړی دی په 14مه سپاره کې. الله فرمایي فاذا قرأت القرآن کله چې ته اذا رسول د قران کریم تلاوت شروع کې نو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. دا الله جل جلاله سره د شیطان رټلې شوی نه پناهي طلب کا. د دې آیت کې علماء لیکلي دي چې اعوذ بالله لازم ده د قران کریم د تلاوت په شروع کې. نو اول به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وي بیا به بسم الله ورسره وي. دی سورت اول کې الله جل جلاله یو دعوه ذکر کوي. الله فرمایي الحمد لله الحمد ټول صفاتونه د کمال لله صرف او صرف د الله جل جلاله د پاره دي. الله جل جلاله څنګه ذات دی. الله فرمایي رب العالمین ربي چې هغه تربیت کوونکی دی العالمین د ټولو مخلوقاتو. الحمد لله دا الحمد کې الف لام اول کې چې کوم راغلي دي دي ته الف لام استغراقي وي من ټول صفاتونه څومره چې د کمال صفاتونه هغه صرف او صرف د الله لپاره دي. لله کې د لام د تخصیص لپاره دي چې دا ګوره بل چا لپاره نه دي. اوس سوال دا راځي چې بعضې صفتونه د کمال خو د انسانانو کې مشته لکه یو انسان عالم دی حافظ دی قاری دی مفتی دی دا هم صفات د کمال. نو څنګه موږ وایو چې ټول د الله لپاره دي؟ نو جواب دا دی چې دم الله جل جلاله په انسانانو کې پیدا کړي دي. که چا د علم ملو دی دم الله ورکړي که چا حفظ کړي دا صلاحیت الله ورکړي. نو رجع یې ګورم هغه الله ته کېږي چې ټول صفتونه د کمال مستحق هغه صرف او صرف الله دی. الله دا د الله جل جلاله ذاتي نوم دی او دا په کائنات کې بل چا د پاره نشي اخودلې. دا صرف او صرف الله سره خاص. بیا د الحمدلله محترم دا دعوه ده. لکه دنیا کې موږ د یو څیز دعوه وکړو کنه بیا د هغې دپاره دلیل پیش کوو. نو داسې الله جل جلاله دا دعوه وکړه چې الحمدلله ټول حمدونه صرف او صرف ما لپاره دي. اوس په دې باندې الله جل جلاله څلور دلایل ذکر کوي. رب العالمین دا به یو دلیل، الرحمن به دویمي، رحیم به څلورم، درېیمي او مالک یوم الدین به دا څلورم. ځکه محترمو دنیا کې په دعوه باندې یوازې څیز نه ثابتېږي، دلیل به غواړي. نو ګوره الله جل جلاله په خپل هم دلیل پیش کوي. نو موږ هم دا مطالبه کوي چې تاسو به بې دلیله خبره نه منئ او نه به یې کوئ. نو دا الحمدلله ته اهل علم فرمایي چې دا کلمه د شکر ده او احادیثو کې محترمو د دې ډېر زیات فضایل دي. یو صحیح حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترمذی کې 3383 نمبر حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې افضل الذکر لا اله الا الله، د ټولو نه بهترین ذکر لا اله الا الله دی. وافضل الدعاء الحمد لله، او بهترین دعاء الحمد لله دا. دیتا نبی علیہ السلام افضل الدعاء ویلی. دا صحیح حدیث ترمذی کی. صحیح مسلم کی
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي 223 نمبر حدیث دی 223 نبی علیہ السلام فرمایي الحمدلله تملأ المیزان دا الحمدلله میزان ټول پټوله ډکای. بل روایت کې دي چې سبحان الله نصف الميزان، دا سبحان الله سره نیمه تله د میزان ډکش د نیکونه. او والحمدلله تملأه الحمدلله ډکای. نو دو معنی دي یو خدای چې دا کومه نیمه پاتې ده دا ډکای الحمدلله، او دویمه معنا دا ده چې ابتدا نه الحمدلله سره دا ټوله تله ډکی. د ابتدا نه چې صرف الحمدلله دی ویلو نو دا تله د میزان ستا د نیکونه ډکه شو. او یو بل حدیث کې صحیح مسلم کې 2734 نمبر حدیث دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله دا خبره خوښي چې یو انسان کوم خوراکو کې یا اسکاکو کې دغه نه پس دی الحمدلله وي. خوراکو کې نبی علیه السلام فرمایي چې څوک طعام نه فارغ شي او دا دعا وایي چې الحمدلله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوه، مخکنی ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي. دا څومره عظیم فضیلت دی چې خوراک دی موږ خپل ګېډه دې ډکه خپل فائدہ دی واغست او دا دعا دی ویله نو دې کې مده الحمدلله اول کې راځي ستا ټول مخکنی ګناهونه په الله معاف کړي. نو دا یو دعوه شو محترم الحمدلله. اوس د دې لپاره به دلایل پیش کیږي، هغه ان شاء الله العزیز به سبانی درس کې ذکر کو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.